خیر تاسې ته له زیر نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن چهارشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولې 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د جون له 18 سره برابره ده. د شبنم مزریم او تاسې ته له زیر نیوز 24 څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه 40 پروژې تعدیل، 2 منظورې او 2 پروژې لغوه شوې. د چین منځنۍ اسیا دوهمه سرمشریزه اسلامي امارت افغانستان په اړه د مثبتو څرګندونو هرکلی کړی. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت برخو کې د همکارۍ پراختیا. د ایران او اسرائیل جګړه، فتح توغندي د اسرائیلو د دفاعي سفر نه تیر شوي. او غزې کې د مرستو پر تمځای برید، تر 70 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. یاده غونډه کې 29 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې د هغې له ډلې 40 پروژې تعدیل، 2 منظورې او 2 پروژې لغوه شوې. دغه راز د یوې پروژې په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکو شرکتونو سره د پروژې د قیمت په اړه مذاکره ترسره کړي. اسلامي امارت د قزاقستان پلازمینه استانه کې د چین منځنۍ اسیا دوهمه سرمشریزه کې د افغانستان په اړه د مثبتو څرګندونو هرکلی کړی. د اسلامي امارت مرستیال ویاند مولا حمدالله فطرت ویلي افغانستان کې امنیت، اقتصادي ټیکاو او پرمختګونو په اړه د یادې سرمشریزې ګډونوالو د مثبت دریځ او همکاریو ژمنو ملاتړ کوي. نوموړي د سیمې لپاره د افغانستان ټیکاو او امنیت یو مهم واقعیت بللی او له ټولو هیوادونو افغانستان سره د اړیکو او اقتصادي همکاریو لا پراخېدو غوښتنه کړې. افغانستان له ترکمنستان سره په ترانسپورت او ترانزیت برخو کې د همکارۍ له پراختیا خبر ورکړی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست مولا حمیدالله اخوندزاده نن په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د پیاوړتیا، د سوداګریزو مالونو د انتقالاتو د زیاتوالي، د سیمه ییز دهلیز د فعالېدو او افغان چلوونکو ته د ویزو ورکولو په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې وکړې. دغه راز د ترکمنستان سفیر هم له افغانستان سره د ترانسپورت په برخه کې د همکاریو د پراخېدو هیله څرګنده کړې. د اسلامي امارت عدلیې وزیر د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارجدافیر سره لیدلي. د اسلامي امارت د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي پرون د افغانستان لپاره د ناروې د سفارت شارجدافیر فیلبرت ایلساس او ملپلاوي سره کتنه کې د کورنیو قوانینو، نړیوالو حقوقو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. دغه کتنه په کابل کې ترسره شوه. ښاغلي شرعي وویل د یاد وزارت فرعي قوانینو 95 سلنه کار په عدلیې وزارت کې بشپړ شوی. دغه راز ښاغلي فیلبرت وویل چې دوی هڅه کوي له اسلامي امارت سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او دا کار د دوی په لومړیتوب کې دی. پکتیکا کې د کډوالو چارو ریاست د یونما له استازو د مرستو د جذب غوښتنه کړې. د پکتیکا ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو مشر مولوي حمدالله فاتح او د یونما د جنوب ختیځ زون استازو سره لیدنه کې وویل چې له پاکستان څخه په زور راستنېدونکي کډوال سرپناه او بشري مرستو ته اړتیا لري. نوموړي له یونما وغوښتل چې د دغو کسانو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز یونما استازو ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به په یاده برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. سلامونه، عزیر صافی یم له زیر نیوز 24 څخه له مهمو نړیوالو خبرونو سره ستاسې په چوپړ کې یم.
له ما سره تر پایه پاتې شئ. ایران فتح نومي توغندي د اسرائیلو له دفاعي سپر څخه تیر شوي. د ایران سپاه پاسداران وایي د دوی هایپرسونیک فتح توغندي په دې بریالي شوي چې د اسرائیل پرمختللي دفاعي سیستمونه وځپي او د پوځ پټنځایونه په نښه کړي. دا برید د هغه څه په 11مه څپه کې شوی چې دوی د واده صادق 3 عملیات په نوم یاد کړی. په تازه اعلامیه کې سپاه ادعا کړې چې ایران اوس د اشغالي سیمو پر فضا بشپړ تسلط لري او دا سیمه د ایران د بریدونو پر وړاندې بې دفاع شوې. بل لور ته اسرائیلي پوځ وایي چې د تهران شاوخوا نظامي تاسیسات یې بمبار کړي، په داسې حال کې چې ایران د تل ابیب پر لور پراخ توغندي توغولي. د یادې جګړې له کبله په ایران کې تر 220 ډیر کسان وژل شوي او په اسرائیل کې لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي دي. ټرمپ وایي ایران باید بې قید او شرط تسلیم شي. د ایران او اسرائیل نښته پراخه شوې. که څه هم سپین ماڼۍ د امریکا ملي امنیت شورا له چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د ناستې جزئیات نه دي خپاره کړي، خو راپورونه وایي چې واشنګټن د سیمې لور ته د پوځیانو یا جنګي الوتکو استولو ته چمتووالی نیسي. هغه ویلي د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند نه غواړي، بلکې د ایران مسله باید دایمي او جدي حل شي او ایران به هیڅکله هم د اټومي وسلو لرلو ته نه پرېښودل کیږي. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا د ایران پر فضایي حریم بشپړ کنټرول لري او د آیت الله علي خامنه‌ای موقعیت ورته معلوم دی، خو دا مهال یې د وژنې پلان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مخکښ غړي برني سانډرز د یو شمېر نورو دیموکراتو سناتورانو په ګډون کانګرس ته په روانه اونۍ کې یو نوښتګر قانوني وړاندیز کړی چې له مخې یې ولسمشر نشي کولی د کانګرس له څرګندې اجازې پرته د ایران پر ضد جګړه پیل کړي. دغه وړاندیز چې د ایران پر ضد جګړې مه کوئ په نوم وړاندې شوی، یوازې هغه مهال د پوځي عمل اجازه ورکوي چې د ځان دفاع ته اړتیا وي. سناتور سانډرز وایي قانون ډیر واضح دی، په دې کې هیڅ ابهام نشته دی. دا کانګرس دی چې پریکړه کوي آیا موږ جګړې ته لاړ شو که نه. نه، ولسمشر ټرمپ باید د ایران خلاف ناقانونه پوځي عمل ونه کړي. غزې کې د مرستې پر تمځای خونړی برید شوی، تر 80 زیات کسان وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د مرستې پر تمځای د ډرون، ټانکونو او ټوپک له لارې بریدونه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. یاد مرستندوی مرکز د اسرائیل او امریکا د مالي ملاتړ برخمن دی. نړیوالو دا برید غندلی، خو اسرائیلي چارواکو تر اوسه نه ده منلې چې برید په قصدي ډول ترسره شوی. کیم جونګ اون یو ځل بیا له روسي امنیتي چارواکو سره وکتل. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ ویلي چې کیم جونګ اون پرون په پیونګیانګ کې د روسیې د امنیت شورا له سکرټر سرګي شایګو سره لیدنه کې دواړو خواو د کورسک په سیمه کې د بیارغونې او پوځي همکاریو پر موضوع خبرې وکړي. شایګو ویل چې دا سفر د پوتین د ځانګړو سپارښتنو په اساس او د 2040 ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې کیږي چې پکې د متقابل لوري سره دفاع ژمنې هم شامل دي. د لویدیځ شنونکي اندېښنه لري چې دا اړیکې ښایي د سیمه ییز امنیت توازن ته زیان ورسوي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه له نړیوالو بندیزونو سره هم مخ دي. او د پای خبر هم دا چې مودي ټرمپ ته د هند پاکستان اوربند د امریکا په منځګړیتوب نه دی شوی. د هند لومړي وزیر ناریندرا مودي له ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کې ویلي چې د مای میاشتې 4 ورځنۍ شخړې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اوربند د پاکستان په غوښتنه د پوځونو ترمنځ مستقیمو خبرو له لارې شوی، نه د امریکا د منځګړیتوب په پایله کې. ټرمپ مخکې ویلي و چې اوربند د امریکا په منځګړیتوب شوی دی. بهراني خبرونه همدومره و. د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. اوزایل سفینه په مننې چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. کندوز کې د 80 ورزشکارانو ترمنځ د کوروش سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې، له ګډونوالو ورزشکارانو څخه 40 تنو وکولی شول خپل سیالان مات کړي او د اتلولۍ مقامونه خپل کړي. د دایکنډي اشترلي ولسوالۍ کې د 100 تنو ترمنځ د لاس کشتي سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې صابر توحیدي، عبدالعلي شیدا او ابوذر نظري په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې بیا د 24 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ شپږم پړاو سیالۍ د پوپل بي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې پوپل بي لوبډلې خپلې سیالۍ ګوربز اتلانو لوبډلې ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله.
دغه راز د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ د چلچراغ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې چې چلچراغ لوبډلې خپلې سیالې کوهنور لوبډلې ته د 1-0 میدان په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونې د الله پامان.